دا سړی د تور کردو پورې اړوند د سنګوریانو د ډلې قمندان دی. دا زموږ د هېواد دښمن دی. زړه پرې مه سوځوئ، سنګسار یې کړئ. څه خبره ده؟ سمه ده موږ یو کښېنه. سردار نیول شوی. موږ باید زندان ته دننه شو سردار وژغورو. له قومندان صاحب نه ښه ساتنه کوي. شاوخواته ډېر ساتونکي دي. دا ځای ګواښونکی دی. راځئ چې ځو. حاله زر کوئ. بشیر قومندانه، زه یم رضا. راپور راکړه رضا. هغې نجلۍ د جګړن د لېږدولو ډله تر زندانه پورې وڅرله. له دوو کسانو سره یې ولیدل. هغوی به د جګړن کسان وي. موږ هم هغوی پسې ګرځو. هغوی وڅاره. موږ ته بیا معلومات راکړه. وحشیانو، وحشي ځناورو، کله چې خلکو مشر سنګساراوه هغه حالت یې فلمبرداري کړی. هغه فلمبرداري زموږ قرارګاه ته لیږي. هڅه کوي چې زموږ محصلینو ته خپل زور ښکاره کړي او د هغوی احساسات راوپاروي. همدارنګه هڅه کوي چې زموږ د ډلې روحیه کمزورې کړي. سمه ده ډلګۍ مشره، دې خبرو پسې اوس مه ګرځه. ما ته ښه غوږ شه. ګورئ هر څنګه چې کېږي موږ باید مشر له زندان نه وژغورو. ډاکټره، موږ باید د زندان کمزوري سیمې په ډاګه کړو. داسې مخامخ هلته نشو تللی. موږ دلته داسې خبرې کوو. هغه خاین یوز به اوس وخته سردار د ځورونې لاندې نیولی وي. موږ باید زر یو څه وکړو. د سنګوریانو قمندان جګړن سردار، دې حال ته دې وګوره. ته څنګه په یو سخت او ناچاره حالت کې. ترک عسکر هیڅکله هم له ناچاره حالت سره نه مخامخېږي. په ما باور وکړه چې له دې ځای نه وژغورل شوم، په تا زړه نه سوځوم خاینه. تا ژوندی په تابوت کې ښخوم. له دې ځایه نشي ژغورېدلی جګړنه. ته او کسان دې ټول مړه کېږي. خدای یو ښه کار دی جګړنه. وګوره زه ان له تا سره نیکي هم کوم. ته به د ترکیې دولت ختمېدو ته ونه ګورې. باور وکړه. ما ته وګوره خاینه، د ابلیس خلیل لمسیه. ته پوهېږې زما زړه په تا سوځېږي. تا او ستا نور خاین ملګري کلونه کېږي چې پلانونه جوړوئ، خو زموږ په هېواد کې هر ځل د خدای په مرستې سره تاسو
هیڅکله نه بریالي کیږئ. بیا به وګورې جګړه نه، دا ځل ته ټول ملګري دی او دولت دې ختمیږي. زموږ د اوږدمهاله جوړ شوی پلان د پای شېبې نږدې دي. موږ د هغې مکارې مریم پل هم څارو. هغه کمعقله به موږ ته ستا نور کسان هم په لاس راکړي. زر کوه خاینه، که لږ غیرت هم لرې نو لاسونه مې خوشې کړه چې یو په یو خپل زور معلوم کو که څنګه. ته اوس هم ډارېږې که نه؟ کیدای شي چې ما ووهې که څنګه؟ لاسونه یې خوشې کوي، خوشې کوي. مرداره هم دی جګړه نه. خاینه ونیسئ. خوشې که هغه خوشې که سرکه خوشې که خوشې که. ویې تړئ، زر کوه. هغه وتړئ. برېښنا تیاره کړئ. بوټان یې له پښو نه خلاص کړئ. زر کوئ هله، هله نو. څه خبره ده؟ لکه چې اوس په غیرت راغلې ها؟ برېښنا ورکړئ، ورکړئ. ته څه وخته به ځان داسې پورته نیسې ها؟ اخر به ستړی شي، داسې دې نه پرېږدم. زندان ته د دننه کېدلو لپاره زه له خپل پلار نه مرسته غواړم. ته څه وایې مریم؟ ته په موږ ملانډې وهې. دلته زموږ د اوسېدلو یوازینی لامل هغه شیخ احمد دی. هغه منافق چېرته له موږ سره مرسته کوي. تېروتنه نه کوي جلیله وروره. شیخ احمد یو ښه سړی دی. هغه سیمه کې د سولې او ارامۍ لپاره کار کوي. هغه له هر ډول خلکو سره مرسته کوي. هو د سیمې خلک هم داسې وایي. په رښتیا چې هم خلکو ته ډېر یو ښه سړی ښکاري. د سیمې یو پرهېزګاره سړی ښکاري. ټول خلک د هغه په اړه هم داسې فکر کوي. مریم، هغه ماشوم چې په چاودنه کې مړ شو، مورې مورې زویا ګرانې مورې مورې. هغه ماشوم د شیخ احمد په درګاه کې و. مریم، ما د هغه ماشوم پوښتنه مې له پلار نه وکړه. د بشیر په نوم یو قمندان هغه ماشوم درګاه ته راوستی و، بیا یې بېرته بیولی و. ګوره مریم، زه بښنه غواړم. نه پوهېږم چې هغه سړی ستا پلار دی او که نه. خو دا ښکاره ده چې هغه سړی له فساد نه ډک دی. پوه شه. دا تور دی. هغوی د هغه نوم بده وي. د دې کار تر شا کومه بله خبره ده؟ ته باور نه کوې.
ګوره مریم داسې ښکاري چې هغه شایخ ستا باور لاسته راوړی خپلو خبرو باندې یې غولولې. سمه ده خو تاسې ماته دا ووایي که پلار مې له ترهګیریزو ډلو سره لاس درلودلی نو هغوی د هغه د وژلو هڅه ولې وکړه؟ ګوره مریم ما خو درته وویل زه بخښنه غواړم پلار دې منافق دی کومه ترهګریزه لوبه یې حتما روانه کړې ده. دا ډاکټره د څه شي ترهګیریزه لوبه ته څه وایي؟ ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې ترهګرو غوښتل زما پلار په بازار کې ووژني. ډاکټره هغه کار ماته یو تمثیل ښکاره شو. دلته د قدس اردو ترهګر ګزمه کوونکي هر ډول کسان اوسېږي. داسې چې ده نو زه ځم له پلار سره مې خبرې کوم ماته په تمه شئ. هغه نجلۍ لاړه هغه دوه کسان د کنډوالې په منځ کې دي. ته هغه نجلۍ وساره هغه دوه کسان ماته پرېږده ګزمه کوونکي راځي. سمه ده. ډلګی مشره ملګریه مخکې له دې چې هغه فلمبرداري قرارګاه ته ورسېږي نازاته یو ځل خبر ورکړه سمه ده؟ رښتیا وایي که مونږ هغوی له دې مصیبت نه خبر کړو نو ښه به وي. ډګروال اړیکه نیولې. هغه وحشیان له موږ نه مخکې لاس په کار شوي دي. امر وکړئ قومندان صاحب. جلیله له هغه ځای نه قرارګاه ته ځینې ویډیوګانې را رسېدلې دي سردار یې نیولی دی. له بده مرغه چې نیولی دی قومندان صاحب سردار قومندان یې زندان ته بولی. دا چې سردار یې نه دی وژلی نو حتما ځورونه ورکوي. خیر دی هغه دې وژغوري. جلیله تاسې دواړه څنګه یې؟ زه او ډاکټر ښه یو. مریم هم په همدې کلي کې د قومندان صاحب. مریم نو هلته څه کوي؟ جلیله د سوریې جاسوسان به د سردار له هغې فلمبردارۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي. موږ دې کار ته اجازه نه شو ورکولی. سردار له زندانه وژغورئ. که موږ مړه هم شو بیا هم ستاسو امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي جلیله. ژوندی اوسئ قومندان صاحب. په ګونډو شئ زرکوي په ګونډو شئ په ګونډو شئ په ګونډو شئ. خیر کړ خدایه دا کمقلن له کوم ځای را پیدا شو. په کمین کې وغورځېدو ډاکټره. تسلیم شئ په ګونډو شئ په ګونډو شئ. ډلګی مشره هغه ځناور باید ختم کړو ډاکټره. د ډزو غږ به یې اورېدلی وي ډاکټره. ډلګی مشره مریم خو دلته راځي. موږ د هغې مخې ته ځو زر کوه. ته څه شي پسې ګرځې لورې؟ حاصل هم څه چې زما له وسې نه پوره وي زه تله ستا لپاره کوم مریم. دا خبره اوس له کوم ځای نه پیدا شوه چې ته د جګړن لیدو ته زندان ته دننه کېږې. هغوی هغه وژني پلاره. دلته زما دښمنان ډېر دي. که هغوی خبر شي چې ته زندان کې هغه خاین وینې نو فرصت به ورته په لاس ورشي او سمدلاسه به ما ووژني. پلار دې رښتیا وایي لورې. ما درته څو ځلې وویل چې سردار خاین نه دی ها؟ ما خو درته وویل پلاره ستا له درګاه نه چې کوم ماشوم بیول شوی په هغې ځان مرګه برید کړی. هغه بیچاره ماشوم یې په بامه لوځولی او چا چې دا کار کړی هغه هم پیژنو. د دې ټولو ناوړو کارونو تر شا د قدس د اردو لاس دی. همدارنګه ځینې ترهګریزې ډلې هم پکې لاس لري. سردار د دې کار د عاملینو د پیدا کولو لپاره تر دې ځایه راغلی. هغه ماشوم له مانه بشیر واخیسته. بشیر د هغه زندان د ساتنې مسؤلیت لري. هغه د سوریې د جاسوسانو قمندان دی. زه د هغه په وړاندې څنګه ودرېږم ها؟ ته ډارېږې؟ زه ډارېږم. په بازار کې چې په موږ څه وشول هغه خو دې ولیدل. زه د مرګ له خولې نه وژغورل شوم. هغوی زما دوه کسان ووژل. زه له تا سره مرسته نشم کولی. زه لاړه شه لاړه شه.
بلې زه یم مریم جلیل. څه خبره ده جلیله وروره؟ مه وارخطا کېږه، یا دوه ګیدړان تا څاري. تاسو همالته یې؟ هغوی ځان پسې لږ وړاندې کیڼ لوري سړک ته بوځه. سمه ده جلیله وروره. حرکت ونه کې. مخکې شه. خبرې وکړه، ته د چا کس یې؟ چا دلته رالېږلی یې؟ ډاکټره دا تا ته پرېږدم. سمه ده ډلګۍ مشر اندېښنه مه کوه. راځه 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 ګرانه. تاسو څنګه پوه شوئ چې زه څارل کېږم؟ کله چې ته له هغه ځای نه لاړې ګزمه کوونکو په موږ برید وکړه. زموږ د پیدا کولو لپاره ته یې څارلې وې. اوس ښکاره شوه چې زه یې ولې ازاده خوشې کړم. څه دې وکړل مریم؟ کولی شو چې زندان ته دننه شو؟ پلار مې مرسته نه کوي. ښکاره ده چې هغه له موږ سره مرسته نه کوي. مریم موږ باید قمندان صاحب وژغورو. هغه سپېره مې دومره ووهه چې مردار شو، خو آخر یې هم حال ونه وایه. دا مو خبره ورسره وه. کیدای شي د دې له لارې یو څه پیدا کړو. څوک چې زما غږ اوري ځواب دې راکړي. جګړه بې ځایه سرزوري مه کوه. آخر به د زور نه وغورځېږې. دا سړی ډېر زغمونکی دی. برېښنا پرې کوئ پرې کوئ. ځواب راکړه، زما غږ نه اورې؟ مخابره کې غږ کوي. مخابره ماته راوړه. ځواب راکړه، کوڼ یې؟ څوک یې؟ زه جلیل یم. اعصاب خرابی جلیل. ته څوک یې؟ اعصاب خرابی؟ اعصاب خرابی څوک دی؟ کم عقله. اعصاب خرابی هغه څوک دی چې په نږدې وخت کې به دې په تابوت کې ښخ کړي. ولې نه پوهېږې کم عقله؟ مخکې له مخکې نه یو ځل ښه وپېژنه. دوی څوک دي؟ مخبره ماته راکړه. دلګی مشره ډاکټر دې هم څنګه دی؟ نازه هم شته هلته؟ یهود خاین دی. غواږ شه د هېواد خاینه. دا ځل دې زه هېچ چاته نه پرېږدم. دا خبره په یاد ولره. تا او ستا هغه ملګري ټول به ډېر زر دوزخ ته ولېږم. چمتو اوسه. دلګی مشره دا ځای درته ترکیه ښکاري؟ له دې ځای نه تا د جګړن ډاکټر مریم نومې مکاري او فساد نجلۍ تاسې ټول تابوت کې خپل هېواد ته لېږم. څه وایې عوضه؟ په رښتیا چې اوس مهال موږ ډېر وډار شوه. د ډېر ډار له امله اوس تښتو. بېرته خپل هېواد ته ځو. دادی لاړو دادی لاړو. کم عقله کم عقله. ما ته غوږ شئ. داسې هوایي خبرې مه کوئ. قمندان مو د ځورونې لاندې دی. زر کوئ راشئ دا وژغورئ. برېښنا ورکړه. خپلو کسانو ته یو څه ووایه جګړه. جلیله جلیله ډاکټره زما په کیسه کې مه کېږئ. دا د هېواد بلورل شوی خاین او د شیطانانو مشر ژوندی پرې نه دی. ولتاژ یې ډېر کوئ. ولتاژ ډېر شو. ستاسو قمندانونه شو زغملی.